ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د روزې بختوره میاشت الله رب العزت زموږ په زندګۍ کې یو ځل بیا راوسته. دې کې شک نشته چې الله رب العزت دې میاشتې له په ټولو میاشتو باندې فضیلت ورکړی دی او قرآن کې مختلف آیاتونه او احادیث د دې په فضیلت باره کې شته دی. خو نن زما ویډیو چې کومه ده دا د دې میاشت د فضیلت باره کې نه ده. انشاءالله که چېرته بیا موقع میلاو شوه نو بیا به زه د هغې باره کې ویډیو کوم. نننۍ ویډیو چې کومه ده هغه زمونږ چې کوم مسلمانان وروڼه دي روجې مونږ نیسو، خو اکثر د روجې کم خیال چې دی د هغې چې کم آداب دي هغه زمونږ نه پاتې شي اکثر د بې علمۍ د وجې نه. نو دې ته دا ویډیو په غور سره وګورئ، نور ملګرو سره شیر هم کوئ، ځکه چې د دې څومره چې عبادات دي د هغې خپل څه طریقه کار دي، څه قواعد دي، څه ضوابط دي، پابندیان د هغې به خیال ساتو. د ټولو نه مخکې مونږ د روژه چې کله نیسو د روژې د پښمني او د افطارۍ په دې کې زموږ نه بې احتیاطي کېږي. پښمني کې زموږ نه دا بې احتیاطي کېږي چې د پښمني په ټایم کې اکثر اذانونه شروع شي او د اذانونو په دوران کې خلک خوراک څښاک کوي. نو دا یو خبره ذهن کې ونیسئ چې د اذان په ټایم کې خوراک څښاک کول دا روژه دې سره فاسدېږي، روژه ماتېږي. چا که د روژې د اذان په ټایم کې روژه خوراک وکړو، څښاک یې وکړو، نو د داسې خوراک وکړو لکه چې د غرمې خوراک کړی یا د مازدیګر خوراک کړی، د روژه ختمه کړه. اصل کې د اذان تعلق دا د روژې سره نه دی. نن سبا خو ډېر اسان دی، په موبایل باندې د افطاري ټایم راځي، ټي وي باندې راځي چې انتهایی سحر چې کوم دی هغه د دې روژې نه کم سے کم یو 10 منټه مخکې د اذان نه مخکې، خو بیا هم احتیاطاً به 4-5 منټه 10 منټه د تقوا حق دا دی چې دا تاسو د هغه چې کوم ټایم یې ورکړی د هغې نه یو 15-10 منټه مخکې روژه بنده کوي. نو زموږ خلک اکثر اذانونه ویلی کېږي او د دا خیال دی چې اذان تعلق د مونځ سره دی، بل اذان د ورځې اعلان دی چې شپه ختمه شوه. نو که چې شپه ختمه شوه نو روژه به د یوې شپې نه د ورځې شروع کېدو نه مخکې په شپه کې به یې بندې او په بله شپې په شروع کېدو کې به یې ماتې. نو تا چې د اذان سره خوراک وکړو نو روژه دې ماته کړله. زما د دې ویډیو اورېدو نه پس که هم چا داسې چل وکړو نو هغه به بیا 18 روژې نیسي، پرله پسې کفاره به ورباندې. که دې نه مخکې چا دا کړي نو هغه باندې به کوشش دې وکړي، سوچ دې وکړي چې څومره روژې خوړلې دي، هغه روژې دوی نیم شوي، بې علمۍ په وجه دا کار شوی دی، نو صرف قضا به راوړي. نو دا چې کوم دی او بل د روژه ماتي په ټایم کې هم اکثر بس دا نه ګوري چې ټایم وګوري، خو بس زمونږ اکثر بعضې مؤذنین هم چې کوم دی نو ورګلز وایي، بعضې کسان داسې خبرې چې نور اهل حدیث دي هغوی لږ په وخت باندې اذان کوي. نو کوشش وکړئ د خپل محلې د جومات سره که اذان نه رارسي نو خپل موبایل کې ځان له دا ډاونلوډ کوئ. که څوک په موبایل نه پوهېږي بازار نه د یو ټایم ټیبل راوړئ، اسانه طریقه ده. نو تا ته به پته لګېږي چې دغه ټایم پورې د پښمنۍ اخري حد دی او دغه ټایم باندې به روژه ماتې کېږي. دویم جي اکثر روژې نیت نه کوي، روژې نیت ضروري دی. بل اکثر خلکو دا خیال چې په روژه کې نکریزې په سر لګول یا په خپو لګول یا په لاسونو باندې دې سره روژه ماتېږي. د دې سره روژه هېڅ نقصان په دې نشته دی. مسواک چې کوم دی په دې باندې هېڅ نه روژه ماتېږي، نقصان نه رسېږي. حضور اسلام به د روژې په حالت کې مسواک کوو. دغه رنګې د روژه ماتې په ټایم کې دعا کول دا ډېر ضروري دي. حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 دعاګانې 3 دعوات لا ترد، 3 دعاګانې چې کوم دي هغه نه رد کېږي، خامخا الله قبلوي. دعوت الوالد، دعا د پلار د خپل بچي دپاره، و دعوت الصائم او دعا د روژهدار، و دعوت المسافر او چېرته یو چې مسافر د دعا وکړه د هغې الله رب العزت د دې دعا نه رد کوي. نو د روژه ماتې په ټایم کې دا دعا کول چې کوم دي دا د دې خاص خیال وساتئ. ښه جي بعضې خلک وایي چې د روژه کې جما کول چې کوم دي دا به ګناه او خپل کوروالا ته نور نږدې کېږي. نو قرآن کې بالکل په دې باندې آیات دی چې هېڅ ګناه نشته دی. ستا خپله ښځه ده، صرف د ورځې چې کوم د روژې په حالت کې تا باندې پابندي ده، د شپې بالکل ته خپل جما د خپل کوروالا سره کولی شي. دغه رنګې انجکشن سره روژه ماتېدل، انجکشن سره روژه ماتېږي. صحیح ده، په دې کې اختلاف دی، بعضې علما وایي چې نه ماتېږي، خو په دې باندې زموږ استاد محترم الله رب العزت دې مغفرت نصیب کړي، علامه پیر محمد چشتي
رحمت الله تعالی علیه په دې باندې یو ډېره لویه اوږده فتوا لیکلې ده چې روژه د انجکشن سره ماتیږي. ښه که په دې کې اختلاف هم وي نو که څوک وایي چې نه ماتیږي نو بهتره خبره ده چې احتیاط په عباداتو کې احتیاط ضروري دی. ښه بعضې خلک په روژه کې غلیظ الفاظ استعمالوي، کنځل کوي او بانه وایي چې یاره ما چرس نه ایست کړی او زه چرسي یم زه نسواري یم. روژې مطلب هم دا دی چې د هر سبب برداشت ضروري دی، برداشت به کوې. دغه رنګې د حالات د سفر کې بعضې خلک کوي چې موږ روژه خورو نو دې کې یو دوه درې خبرې دي. یو خو چې کوم دی که یو سړی حالت د سفر کې و، هغه سفر پیدل سفر و، ستړیا سفر و، چا مزدوري کوله او هغه سفر داسې و چې کې کار یې کوو، ټرکونه یې خالي کول، لکه روژه یې نشو ساتلی، نو هغه دپاره رخصت شته چې دا روژه وخوري. نو که چېرته د سفر بالکل په سکون کې و، په بس کې و، جهاز کې و، نو بیا چې کوم دی قرآن کې راځي چې وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. که تاسو چېرته په دې حالاتو کې بیا روژه ونیسئ او څوک یې نیولی شي نو هغه ډېره بهتره، ځکه چې که ته قضایي هم بیا راوړې خو د روژې د میاشتې د روژې نیولو خپل فضیلت دی او د دې داسې فضیلت دی وشته چې دا یو روژه که تا نه خرابه شوه نو که ته د ټول عمر روژې ونیسئ د دې میاشت د روژې فضیلت ته نه رسیږي. بل بعضې خلکو دا خیالي چې دا روژه چې کومه ده دا هر ټایم تاسو خوړی شي. نه، روژه بعضې خلک وایي که داسې هر ټایم خوړی شي په سفر کې چې زه ما پېشمنۍ وکړو بیا سهار لمونځ نه پس ووتم ګاډي کې کېناستم په لاره خوراک کوم. نه، هغه ته صورت کې ته روژه خوړی شي د سفر کې تا ته اجازت دی چې ته پېشمنۍ هم بهر وکړي. که تا پېشمنۍ په کور کې وکړو د هغې نه پس ووتې نو هغه روژه به خامخا نیسي، سر ته به یې رسې. دویمه روژه چې کومه ده نو هغه چې کومه دی بیا که ستا طاقت نه بهر و نو تا ته اجازت دی. دغه رنګې بعضې کسان وایي چې د غسل په حالت کې سړي باندې سحر شي نو دې کې به نقصان راځي. بعضې جما وکړي، کوروالی وکړي او سحر چې کوم دی په هغې باندې ورځ شي ور باندې نو د هغې وایي چې دې کې به نقصان راځي نو دې کې هېڅ نقصان نشته دی. که تا باندې سحر هم شو ولامبه او د هغې نه خدا شی چې حضور سلام فرمایي چې روژه کې غرغړی لکه مرګ ته کې غرغړی کول او پوزې کې اوبه راښکل نشته دی. عام ده اوداسه غوندې به پوزې ته مو اوبه واچوئ او خولې ته به مو اوبه واچوئ نو په دې کې څه خبره نشته دی. که تا باندې سحر شوه دا لکه بس یو جایز کار دی کړی، خپل کور والا څه دی جما کړې ده او هغې نه پس غسل دی. غسل سره سړی څه ایمان نه یا څه دغه نه خارجېږي. دغه رنګې بعضې خلک وایي که چېرته په ما باندې دغه وشو شیطان اودس واړو او هغه زما روژه به خرابه شوي نو شیطان اودس اوړولو سره چې ته احتلام وایي، احتلام سره په روژه باندې هېڅ اثر نه پرېوځي ځکه چې دا یو غیر ارادي کار دی، غیر داسې یو کار دی چې د په وس کې نه دی. ښه دغه رنګې په خپلو ماشومان روژې طرف ته مایل کوله دا هم ښه خبره ده. که بعضې ماشومان داسې چې تاسو ته پته لګېږي چې کال دوه پس به دوی روژې نیسي نو هغوی باندې روژې نیول او هغه دې طرف ته ترغیب ورکول دا بهتره خبر ده، هغوی باندې پابندي نه ده پکار. ښه دغه رنګې بعضې کسان چې روژه شي نو د هغوی په ګردو کې کاڼي را پیدا شي او معمولي تبه چې شي بس وایي لکه روژه ولې د روژه نه ده یار سار راته لږ زړه کچه کچه کېدو که نه نو ځکه مې روژه ماته کړه او سار مې لږه تبه وه بد یو ګرده کې مې درد و. نو زما یو خبره ذهن کې ونیسئ د الله د دین سره ټوکې نه کېږي. ټول کال روغي سړی او په دې روژه کې چې کوم دی نو دا بیا بیمار هم شي او د په ګردو کې کاڼي هم راشي او معمولي تبې سره روژه ماتوي. دا یو خبره ذهن کې ونیسئ چې روژه ماتول بالکل اجازت نشته. صرف په هغه صورت کې اجازت دی چې تا ته بالکل یو سپیشلیست ډاکټر، یو غټ ډاکټر دا تا ته لیکل درکړي، تا ته ووایي که تا روژه ونیوله نو ستا د مرګ خطره ده یا ستا د مرض د سیوا کېدو خطره ده او هغه مرض هم مهلک بیماري چې کوم دی د چې کوم دی لکه سړی ته هلاکت ته رسېږي، وفات کېږي. نو که هغه هم ته یو غټ ډاکټر وویل او بالکل هغه ډاکټر هم داسې ډاکټر نه و چې عام یو کوڅه کې یو ډاکټر غټ ډاکټر په هغه صورت کې ماتولی شي. ښه چې دغه رنګې انهیلر د بعضې خلکو دمه ده او د خوله کې یو قسم سپری کوي نو هغې سره روژه ماتېږي ځکه چې هغې کې صرف اکسیجن نه وي نو په هغې کې مختلف نوره دوایان هم وي نو هغې سره روژه ماتېږي. نو که چېرته چا انهیلر استعمالو نو کوشش دا وکړي چې روژه دې وخوري او وروستو که چېرته وس الله ورکړو نو بیا دې هغه روژه راوګرځئ ګینې که نه ټیک کېږي نو بیا دې فدیه ورکړي. انشاءالله به دې څو خبرو باندې عمل وکړي. الله رب العزت دې په موږ ټول باندې رحم وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.